پر شل علامې ذکر کړي دي شل دا ځان سره یاد ساتئ کدا علامې په من کې موجودي من جنتیانو کدا په من کې موجود نه ګورم جهنميانو خدا نه غوسه اول ایمان دویم په مازه کې عاجزي دریم د بے پېدی مجلس ته تیرېدل څلورم د زکات ورکول پنځم د فرض حفاظت شپږم د امانت لحاظ اوم د لوس پابندي اتم د مازه حفاظت نهم چې خلک ستاره خیر تمه ولري لسم چې ستا شکل په دې کیفیت جوړي چې څنګه تار خلک وګوري صلی الله راځي یو لسم چې عمر دی وګ چې کار د نه کېد نه صادر شي دولسم د مسلمانانو مابین کې جدایي نه راولي دیر لسم عمل توفیق د قران او سنت درکړي شي سوال لسم چې نعمت راځي صبر وکړي چې مشکلات راځي چې نعمت راشي شکر وباسي چې مشکلات راشي صبر پنځلسم گاونډیان ستنه خوشاله شپږلسم د خلکو په ژوند کې سا محبت ولسم هغه بادشاہ چې درواغ نه وایي اتلسم پاک دامن انسان نو نسم رسول الله فرمایي چې سړي له اهل عیال الله ورګړي او د حلال رزق کوشش ورته کوي او شلم امام ترمذی فرمایي پر روایت د عبد الله ابن مسعود په معاملې کې نرمي دا شل کار چې په هر چا کې موجود دا جنتی